ظالم کله کله یتیمان در یادوا ظالم کله کله یتیمان در یادوا په پټو سترګو مازه غریبان در یادوا په پټو سترګو مازه غریبان در یادوا ظالم کله کله یتیمان در یادوا ظالم کله کله یتیمان در یادوا په پټو سترګو مازه غریبان در یادوا په پټو سترګو مازه غریبان در یادوا پخپلا خیټه موړي کله بل پسترګو ویني د غرغښ تلویزیون د نهیلو زړونو خپرونه ډیرو خوږو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خوښ او خوشاله یو چې نن ورځ بیا هم د تاسو په درنه خدمت کې حاضر شوی هیله من یم چې تر دې دمه به تاسو روغ او د صحت کلي به مو په تن وي دوستانو تېره خپرونه مو هم د دغې مرجانې سره جوړه کړې وه چې ډېر غریبه بېچاره کورنۍ د ځای د 3 میاشتې کېږي چې وفات شوی دی د ګاټې د ګټلې دپاره هېڅ کم نه لري نو یو څه 3000 افغانۍ کوماک مو په تېره خپرونه کې کړی و خو دا چې دی ډېر اړتیا لرله ضرورت یې لرلو کور کې پښتانه هېڅ شی هم نه لرل وړی نه و غوړي نه و وریژې نه وې چای او بوره وغیره نن ورځ مې هم هغه ټول د ضرورت شیان مې ته روړل غوړي مې ته روړل وریژې مې ته روړې وړه مو مې ته روړل بوره مو ته روړل شینچه مو روړل ترچه مو روړل هر شی مو روړل ککۍ سر کې دا ژوند مو سر کې تېرېږي ککۍ ما دا کورنۍ ته اوس کټې تر نو ده که دومره شی مې پخوي چې سترګې ته یې کوئ چېرته نه که نه چې پخوي دومره شی مې نه ده پخ خو خواهی مې ښه تېرېږي ژوند نه الله تاسو نه خو خدای ته ښه وکړي الله ته یې مونږ ته بېخار وکړي ټوله خدای وکړي خدای دې دین په دنیا خوښ ورکړه خدای دې هغې دنیا خوري که خدای دې هغې دنیا خوري خدای دا ککۍ بله خپرونه کې هم موږ د ترغلي حکومت مو درسره وکړو خو وړه مړه دې نه لرل ته ښه منه لرل ته اوس یاد نشته که نه وړه مې پوغوزدل خو لږ مې پوغوزدل ورکه زه بیماره شوم ځای پکې یې وړه اولي کې ورکه جوړ کړي بیمار شوی پکې یې وړه اوسه په مونږ بې خوستې وي که په ترې بې خوستې وي خو وړه لږ اوسه ډېر مې پوخه کړه بیا تمام شو 2000 روپۍ په د بیمارۍ یا سره ولګېدې ککۍ نن مې د ضرورت شیان ټول دې ته روړل الله دل په دنیا پوه الله ظالمونو نه بس وکړه الله درجاتونه دې پوره الله دل په دنیا خپله الله یتیمان در یادوا ظالم کله کله یتیمان در یادوا په پټو سترګو مازه غریبان در یادوا په پټو سترګو الله ذخیره نه خچنه تو خو تو د خدای وخوري ته د خدای وخوري مو کسه کرته نه یم خدای دې زړه جتنه پوره کړه خدای دې دین په دنیا خپله کړه ککۍ چې مې خروق دپاره چې لرله کور کې خو نشته که نه خو چې بورکه مې و یا به ګاډۍ چلوله یا به ټکټر چلوله یا به چا سره خړې کړې دومره دې سره به ګټلې چې بورکه مې مړ شو کله شو دغه کې نیست شکین صاحب له ته په روپۍ ما لږ دوا یې وکړې لږ ما وړه په اوسه خدای مانوي که څنګه وي نه رښتیا نه سره په اوسه ککۍ ته خپله سر کې نن داسې وضعیت دې ښه نه دی مریضه یې وای بله مړېږم وای سر مې را خوږېږي سر خوږ مړه کړه سر دې خوږېږي خالي دې پورې ته ککۍ که سر یې اینه می سر دسه شپه می تیره کړه
نه داسې ورځ مې تېره کړه چې خدای ولیده بنګور نه ولیده دې ټخل نه د سر خوږونه داسې ورځ مې تېره کړه دوایي ډاکټر ته نه لور شوی کاکای په ما کې چې روپۍ در وړې ولوړه اور مې داسې نه ټخې ده دا خو اوس بیا هم ناسته نه شوه حکیمي ولوړه چې روپۍ در کړې ولوړه مثالونه ګله یاشه مې در خدای دې اجرونه درکړي خدای دې دې یو کې ته ودرې خدای دې کاکای نو دا سامان مې ته وړلو تو به ډاکټر ته بوزو که خواخه دی نه ویلې مې بوسه جان تاسو د نور سامان ته د مار شالې ویلې مې بوسه نه خو مریض یې کنه سار ته کیږي زما پرېګ دا ویلې مې بوسه شتا پارشان مې ګورنګوري خدای دې زړه جتنه پرکا خدای دې ظالمو او د دنیا خپل کا خدای دې د دنیا خپل کا خدای دې وسره جهنم پښو مو خیرانه خچلې له خاص ته وکړې ته خدای وکړي څومره وخت کېږي کاکای چې ټخېږي وای دا مې نن څلور نه ورېدو ها اخر مې مړه شوه وړي کې خر مې اور خیر دې کله مړه شوه کاکای نن دې دریا مې ورېدو هو وشاله ټرټ کوم مې جوړلې وې کڅ مې ګوري اینه مې ټخل یا خوستا اینه مې سر مې یاداش بخاری چې هم کټاکي یې دي اوس ما ته نه زړه بخاری مو زګه کړې خنو وکړه ها اې دې خنو وکړه مالا مخه منواله کې وکړه کاکای ولسونه دې ډېر چود دي دا ویل داسې چود دي کاکای وای ګوره مخه مې تاله شوې خو وای مخه مې تاله شوې کښته مې ورسې کټاټار مې ورسې وای اساسه تر باندې کاکای کمزوري آی ډېره هغه ته کمزوري هیڅ وی ولا ولا کې نه راخونه ولیدلې مسکین دریا دوا پپټو سترګو ما زغریبان دریا دوا پپټو سترګو ما زغریبان دریا دوا هیڅ وی ولا ولا دې وکړي یو کې ولا ولا چې خدای سره زما مې اورل چې چاري په دې تکړه اوس دا غاښ سره کېست دې رټه ولا ولا ها او اوس ما چې نه وروړم اوس چې ته پوهو کنه چا دنه و چې کله یعنی نه و نه باندې ته کې چې باندې ته ما وکړه دوست دې کو اوس دې چې وروړم کنه یعنی چا دنه و چې کله نه دوست ته دې اوس کو تاسو له څه کاکای وګاد چې خړلې دي مله پران نه چې دې وبې شي سبب نه او ته مو نه خړلې دا ولې یو کار درته مو په تبا وسه بیا په کې داسه به سکو سیک کړيږي داسه وای ګلم لګن خو چې نه څنګه تاسو ته وایي چې یو کې خو دې دا ګډای تاسو نو کمنګ دوستانو زه ولاکه د خبرو د اوریدو توان نه لرم وای ګر د خبرو د اوریدو طاقت نه لرم دا زړه بډای د موږ څمور څومره کمزوري دو څومره ضعیف دو او غریب یې چې ته مزړه شوی و خو چای په کر کې نه وو او د جلکې ته موج د غونډې نه لګ چای شروره ای چې واسم نه لري وای چې د سر مې استراحت شي خو نه چې دا غسار مې استراحت شي چای بورا وړه وړي تاغه ضرورت شي نو تر وړل دوستانو د خلک د نظر نه ما غورځوي دې په قسم نور ډېر غریبون دي چې هغه ایتو سمرسته ته مجبور دي ایتو سمرسته ته انتظار وبسي هر ورس ټلیفون کې ورونو زکوت وی صدقه وی په هر برخه کې چې تاسو موږ سره کومه کړلای شئ په هم دې شمیره باندې تاسو موږ ته زنګ ووایي ان شاء الله تاسو کومه مرسته وو انداسه مظلوم وو بوسو بکسو خلکو ته ان شاء الله چې موږ په خپل وخت باندې رسو مستر کې کولی باندې پر باندې دې مستر کې کولی دې مستر باندې واګه تمره سمون دې تروړ نه رايو شاینه نه راځي نه لکه دا مو په زرو زرو منلې دا شي له قربت زوال شي ظالم دغه کبر او غرور بد زوال شي پسرو وینو لت پت تن کی ظلمیان دریا دوا پسرو وینو لت پت تن کی ظلمیان دریا دوا پوپټ کاکای اسا ډاکټر ته بلوټ شو نه ویلې نه موږ د موټر کې ورو دی صحیح دو نه دومره سمون دې تروړ نه خیر دی زه ډاکټر ته دی ورو
کومه ما ساعت راغله دوستانو داسې مظلوم خلک نور هم شته چې د تاسو مرستې ته انتظار وباسي په هر برخه کې تاسو موږ سره کومک کړلی شئ په همدغه شمېره باندې تاسو موږ ته زنګ ووایئ انشاءالله تاسو کومک مرسته به همداسې بېوسو مظلومو خلکو ته په خپل وخت باندې رسیږي د دغې خپرونې د کمرې په برخه کې هم د شفیع الله یوسفزي او د ایډیټ په برخه کې د محمد نواز خان مهران صاحب نه هم ځانګړې مننه کوم چې په ډېر ښایسته انداز باندې دغه خپرونه تاسو ته چمتو کوي تر بلې بلې داسې خپرونې مو چې زه حسین د تاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم تر هغې پورې په لوی او بښونکي خدای سپارو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ظالم کله کله یتیمان در یادوا ظالم کله کله یتیمان در یادوا په پټو سترګو مازه غریبان در یادوا په پټو سترګو مازه غریبان در یادوا سنگین سالار بچو په نصیحت درته لګیاوم سنگین سالار بچو په نصیحت درته لګیاوم هم بند په زولنو کې اسیران در یادوا هم بند په زولنو کې اسیران در یادوا په پټو سترګو مازه غریبان در یادوا په پټو سترګو مازه غریبان در یادوا ظالم کله کله یتیمان در یادوا ظالم کله کله یتیمان در یادوا په پټو سترګو مازه غریبان 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 په پټو سترګو مازه غریبان در یادوا ظالم کله کله یتیمان در یادوا ظالم کله کله یتیمان در یادوا په پټو سترګو مازه غریبان در یادوا په پټو سترګو مازه غریبان در یادوا پخپلا خیټه موړي کله بل پسترګو ویني پخپلا خیټه موړي کله بل پسترګو دوستانو نن دا چې تاسو خپرونه ولیدله ډېره یوه غریبه بیچاره کورنۍ وه ډاکټر صاحب فیض محمد زدران ته راغللو تر څو په داخله په ناروغۍ کې ډېر ښه پوهېږي نو د دا د مشورې او د غوښتنې مطابق مو اکسرا مې ته وکړله او ټیسټ مو مې ته وکړلو نو ډاکټر صاحب محترم تکلیف یې سر کې دی موږ خو داسې فکر کړلو چې مریض په سینې کې ډېر جدي تکلیف ټوبرکلوز ته مشکوک وم انشاءالله چې نشته مریض صرف لږ اکیوټ انفیکشن وخوستی دی حاد امتحان دی یعنې تصادفي په دغه نږدې ورځو کې مریض شوي دي او لږ یې د مخ ساینسونه چې دي دغه منتن شوي دي یعنې یو ساینوزایټس دی او خبره وي که سره مشکل حل نشي بیا د یو انټي ډاکټر سره مشوره وکړي غریبان در یادوا په پټو سترګو مازه غریبان در یادوا لړ شوي بلبلان د تور زغان بخچو کې ګرځي لړ شوي بلبلان د تور زغان بخچو کې ګرځي د ګران افغانستان ویجاړ ګلان در یادوا